اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیع اللہ مشوانی د دې ویډیو پیغام سره تاسو ته حاضر یم. نننی ټاپک چې کوم دی نننی موضوع د ټیک ټاک په حوالې سره ده. نو ټیک ټاک کې چې کوم مسلې مخې ته راځي نو تاسو په خپله منئ نه یي. نن څه داسې یو ویډیو کلیپ شریکوم چې د ټیک ټاک د لاسه داسې یو زنانه ده. د ټیک ټاک د لاسه چې کوم دی یو کس سره تعلق جوړ شوی او د ټیک ټاک د لاسه هغه غریبه وشرمېده. نو زما چې کوم دی د پښتنو ته دا فیل دی چې کم از کم ټیک ټاک مه یوز کوئ. بیا زنانه له خو سره انجه وکړه چې ټیک ټاک داسې ټیک ټاک یا غټې موبایل یوز کوي. تاسو د ویډیو کلیپ وګورئ مخکې راځو خبرې اترې به کوو چېرته هم مه موږ سره اوسئ. د ټیک ټاک د سیټ نه جوړ شوی د ټیک ټاک د سیټ نه ټیک ټاک سیټ نه جوړ شوی د ټیک ټاک د سیټ نه ستاسو تعلق جوړ شو. د هغې نه پس بیا تاسو میل میلاپ وشو بس ګپ شپ لګېدل بس د یو بل سره ګپ شپ هم لګولو. بس هغې نه پس بس بیا د ما ته ویل چې زمونږ کور ته راشه وي بابو تللی دی مردان ته تللی دی میخه ته هم له تللی دی وایي دوه خویندې مې دي کور کې ویې تا سره ټوله خبره کوي. ما ورته ویل ښه چې زه ورغلم بس د دې د کلي کې یو هلک په ده باندې سی ډي م وکړله پلار ته یې ویله چې راشه ستا زوی جینۍ راوستې ده. بیا د تر زوی د په کور باندې راوختو ورته یې جینۍ دې څه کړه د خور زه په دغه کې پټه کړم د کمرې واشروم کې پټه کړم وایي مونږ جینۍ مې د خپل عزت انصاف میلو شي. عزت انصاف وګوره په داسې نه وي که نه ته خو به اف آی آر کې د خپل مطلب تاسو کوم جسماني تعلقات یا ته استعمال شوي ته به د هغې اف آی آر بس دا جواب راکړي دي ماتې تا نه ښځه کوي ولې په زور پې ځان ښځه کوي دي ماته هغې په مخ کې دا خبرې کوي. دا عمده پولیس والا عمده کلي مشران ټول ماته دا خبره کوي او هلک سره دا خبره نه کوي چې دې دا ته په څه خبره ولې نه ښځه کوي. لکه ماته زما د ګناه ثبوت راکړي نو بس زه غواړم زما موبایل دی ورسره ما یو توله کالي خرڅ کړی دی د ما ته ویل زه تا سره کوډ میرج کوم تا سره خویندو ته ورکول غواړم چې هېڅکله دې په هلکانو اعتماد نه کوي او د ټیک ټاک د لاسه به دغه شان شرمېږي چې لکه نن ورځ زه څنګه 2 بجې په دې خوشي لاره کې یوازې ولاړ یم چې ورو هېڅوک هم زما نشته سیوا د ستاسو نه او د امې نه علاوه ما سره. بس زه دا میسج ورکړم زه خپل څه چې ځان سره کوم زه به خپل ځان مړ کړم. بس بیا زه څه کوم په دلته کې داسې چې ما ته د خپل عزت انصاف میلونی شي. زه خو د خپل عزت انصاف غواړم. تاسو ویډیو کلیپ وکتلو دا چې کوم دی یو زنانه ده او هلک سره مې ټیک ټاک کې ګپ شپ جوړ شوی او د هغه نه پس چې کوم دی د هغه کور ته لاړم. نو زنانه له څه پکار دي چې داسې تعلقات ساتي او تعلقاتو نه پس داسې کور ته پردي کور ته ځي نو بیا خو به دا حالت کېږي. نو غلطي ما ته د هلک نه ښکاري غلطي ما ته د جینۍ ښکاري ځکه چې د جینۍ څه کار شو چې داسې تعلقات ساتي او بیا چې کوم دی تعلقاتو نه پس پردي کور ته ورځي. نو تاسو چې کوم دی خپل کور کې لږ خیال کوئ. موبایل لکه زنانه له سره پکار نه دی. زنانه غټ موبایل یوز کوي او یو ضرورت مطابق موبایل یوز کوي نو خیر وړوکی ساده موبایل یوز کوي. کیمرې موبایل داسې غټ موبایل چې کوم دی زنانو له سره پکار نه دی او که بیا هم ساتي نو دا ټیک ټاک اپلیکیشن چې کوم دی دا ډېر خطرناک دی. دا چې چا راایستی دی هغه هم د دې دغه د تباهۍ دپاره راایستی دی چې دغه شانې مسلې. نو ټیک ټاک خو د سره پکار نه دی دې کې غټې غټې مسلې راشي. بیا داسې زنانه چې کوم دی داسې ټیک ټاک باندې شو شي ویډیوګانې سازئ نو بیا هغه رشتو ته هم مسله کېږي لکه څوک کې بیا رشته هم پسې نه راځي چې دا ټیک ټاک کې راغلي اخوا دېخوا نو دې کې غټې مسلې راځي. تاسو چې کوم دی د غټ موبایل نه ځان وساتئ او بیا ټیک ټاک اپلیکیشن نه بیخي ځان وساتئ ځکه چې ټیک ټاک کې تاسو قسمه قسم مسلې ولدي. چا پکې ځان ویشته چا څه چا هغو ځان وغورځاو لکه ډېر کسان پکې داسې مړه شو ډېر کسان پکې وشرمېده. تاسو چې کوم دی برای مهرباني وکړئ د ټیک ټاک نه بیخي ځان وساتئ. ټیک ټاک نه بیخي قلار شئ او د بلې ویډیو پورې راکئ موږ له اجازت چې چېرته هم یوې ښاد او آباد اوسئ. تلوي الله په امان.